په لوبغالو کې به تکبیرونه وو الله اکبر الله اکبر الله اکبر څه وشول ګول الله اکبر ګول د څه شي تکبیر وایي تکبیر د صلاح الدین ایوبی تکبیر ده د خالد بن ولید تکبیر ده د علی جرار او کرار تکبیر ده یو رب ته فتح کړو که څنګه چیرته د مسلمانانو انتقام واخیستو که څنګه چیرته د خپل خور او مور د دې اشغالګرو نه خلاص کړه که څنګه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مصیبت ته اشاره کوي چې بیا دا خیر الامم دا په یو مصیبت کې مبتلا شي هغه مصیبت هغه غم هغه بدبختی بچوي چې اے مسلمانانو اے بهترین امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به د ذلیل خلق اتباع قدم په قدم به یوه نقالی شروع ویش پر دوی اتباع کوي او غس په غس باندې دوی نقالی کوي او دوی پسې روان دي څنګه چې دی وی رفتار ده کوم مسیر باندې روان دي هغه به ستاسو مسیر وي هغه به ستاسو وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتتبعن سنن من قبلكم خامخا اے مؤمنانو اے زما امتا تاسو به خامخا ضرور تابعداري وکوي پسې کېږي به سنت من قبلكم هغه طریقو د ابو خلقو چې مخکې د ستاسو نه دوی ته کتابونه راغلي دي مخکې د ستاسو نه دوی ته الله پاک وحی راغلی دی ستاسو نه مخکې تېر شوي دي او د هغوی نسل د هغوی اتباع به کوئ شبرا بشبر وذراعا بذراع لویش په لویش باندې او لاس په لاس باندې یو روایت کې راځي حق ونعل بنعل قدم په قدم باندې به د هغوی اتباع کوئ تر دې پورې به اتباع کوئ تر دې پورې به تاسو هغوی پسې شئ حتی ولو سلکو جحر ضب کچیرته دوی د سمساري بخار کې ننوځي سمساري بخار کې لسلکتمو تاسو به کوشش کوئ په غار کې به ځان ورننه باسئ ځکه چې مخکې خلک به وینئ چې هغوی به پکې ننوځي سمساري بخار کې چا عرض کړی دی الله رسول اے دی الله رسول من هم اليهود والنصارى خیر چا به مونږ اتباع کوو یهودیان او نصارا خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن نو بیا څوک دي نور دي څوک په مخې ځمکه باندې فسادګر قوم چې تاسو به تقلید کوئ یا تاسو به ورپسې کېږئ تاسو به خپل ځان لپاره ماډل او نمونه جوړوئ څوک درته خیر مخوان دغه یهود زما ورونو امت وعظیم الشان بدبختی کی مبتلا شوی دی امت احمد صلی الله علیه وسلم هغه امت چې هغه استاد د انسانیت معلم ده وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ورته خیره یسړیتوب اخلاق پرېښي دي او دوی به معلمین وي هغوی د دې ذلیلو خلکو اتباع شوی یوی په اعمالو پسې روان دي یوی اخلاق یې خپل کړي دي یوی شکل او صورت یې خپل کړی ده یوی نخرې کوي یوی طرز زندګي چې څنګه هلته ماډل پیش کوي او ما ته یې چېرته په شیشه او سکرین کې وینو یا زما د امت بچی او ورور او خور یوی نقلي شروع کړي وي هغه رقم رفتار هغه رقم خبرې هغه رقم سلوکیات هغه رقم سیاست هغه رقم د ژوند په ټولو شعبو کې زمونږ رفتار وي څنګه چې یهودیان نو دا یو مصیبت دا مصیبت ولې شو ځکه چې مونږ د بهترین امت نه راکوزېږو په هغه ذلیلو امتونو دا خو ذلیل خلک اوس چې هر کله ما ورته اتباع وکړه ما ورته به د ذلیلو اتباع کوونکي یو د نورو هم ذلیله شول دا یو لوی مصیبت زما ورونو خبرې ته راځم د اسلام د دښمنانو دسیسه داسې ده د اسلام د دښمنانو او د رڼا او د قرآن او د توحید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
د سنت او د امت محمد صلی الله علیه وسلم د دښمنانو د سیسه داسې جوړه شوې ده چې دوی به په ځمکه باندې حاکمان کېږي، حکومتونه به اخلي او بیا یې د حکومت نه وروسته بیا یې ټولو انسانانو ته د تخریب او د بربادي نقشې جوړې کړي دي. د دې په دې نقشه باندې تقریبا 100 کاله پوره شوي دي. د دې ماسټر پلان یهودو جوړ کړی ده او بیا د دې د پلي کولو لپاره د تعمیر لپاره یې یورپ والا صلیبیان او انګریزانو داخله کې کار فرما کړي دي او یې په دې عمل باندې راوړل دي. تقریبا اتل السوا 93 کې 300 مشران دي يهوديان، 300 مشران لوی پوهان او عالمان دي صهیونیانو، صهیونیست یو فنوم یهودی ده، یو په دې کې صهیون ده. صهیونی چاته ویل کېږي؟ هغه یهودي ته ویل کېږي چې هغه د ارمان په زړه کې لري چې موږ به په بیت المقدس کې د یهودیانو یو پاچاهي به جوړوو او دا پاچاهي به خورېږي او د اسلام چې څومره ځمکه ده دا به ټوله رانیولی کېږي، دا به د عظیم سلطنت د اسرائیلو یوه برخه به وي او په دې ځمکه باندې حکومت کوي او موږ به د دې دښمنانو انتقام اخلو. د دې معدنیات، د دې ذخایر، د دې مال هر څه به زموږ لپاره مفت وي، حلال به وي، جایز به وي. راځه د دوی په دارایي باندې به موږ یو ځای وچکشي کړو. 300 مشران یهودیانو دا د فرانس په پاریس ښار او په دې کې تقریبا د 50 سري تنظیمونو د یهودیانو حساب پټ تنظیمونه. دا فسادګر قوم دی یهودیان، دا ډېر مفسدین خلک دي، دوی پټ تنظیمونه لري. دا د ځمکې په سطحه باندې خپاره شوي، څوک د شخصیاتو غرور کوي، څوک جاسوسي کوي، څوک د مسلمانانو د ناموس بېعزتي کوي. چا څه وظیفه اخلي، چا څه وظیفه اخلي. دوی څه پروتوکولونه جوړوي، دا پروتوکولونه نامدار شوي دي په یهودي پروتوکولونو باندې او په دې تقریبا د دنیا په ټولو ژبو کې دا ترجمه شوی. جویش پروتوکول په انګریزي کې ورته یهودي پروتوکولونه، البروتوکولات الحکماء الصهیون په عربي کې هغه پروتوکولونه چې هغه د صهیونیستانو د یهودیانو د حاکمانو د مشرانو د علماو چې کوم مراجعات د نقشه یې جوړه کړې دا پروتوکولونه په 1903 کې بیا چاپ شو. یوې ښځې جاسوسي وکړه او دا پروتوکولونه یې راوړل روسیې ته. د روسیې په هغه وخت کې حکومت د عیسیانو و، کمونستانو په وخت کې د عیسیانو حکومت و، هغوی چاپ کړل او بیا دا چاپ چې دا په ډېر کثیر تعداد باندې په یو وار باندې ورک شول یهودیانو ځکه د دوی راز ښکاره شوی. بیا دویم ځل بیا دریم ځل تر دې پورې چې دا دنیا کې خپاره شول، برطانیه کې چاپ شول، په امریکا کې چاپ شول، انګریزي ژبې ته، عربي ته، فرانسوي ته، هر ژبه ته چاپ شول. زموږ ستاسو پښتو ژبه کې هم دا چاپ شوي یهودي پروتوکولونه. دا به نوجوانان یې باید ووایي څوک چې تاریخ د دې تقریبا 40 مادې چې موږ به په دې ځمکه باندې څنګه فساد څنګه به دلته د دجال نظام جوړوو. دا پیشخیمه مقدمه د دجال دی. د دجال نظام، د دجال سلطنت او حکومت په ځمکه حاکمیږي. د دې لپاره مقدماتي پروتوکولونه د دجال لښکرو چې سر لښکر یهودیان دي او صهیونستان دي یا زیونیست چې ورته ویلی کېږي. څوک چې په فلسطین باندې د اسرائیل د حکومت د قیام ارمان لري او دا خبره تورات ته منسوبوي او دا مؤمنان او مسلمانان ټول جهنمیان بولي او کافران یې بولي. نه یوازې مؤمنان بلکې که هندوان دي، که مشرکان دي، که نصارا دي، ټولو ته د کافر په سترګه ګوري، د غلام په سترګه. دا پروتوکولونه بحث بیا به بل وخت کوو انشاءالله. د دې نه صرف یو ماده راغلې، یو ماده یې دا ده چې موږ به څنګه په ځمکه باندې حکومت کوو. حکومت به بیا د څه دپاره وي؟ د فساد دپاره به وي. یوه ماده یې دا ده چې موږ به امت مسلمه عموما او بیا خصوصا عرب دا به موږ په لهو لعب کې مشغوله کړو، دا به موږ په ساتیري کې لګیا کړو، دوی به په موسیقي کې مبتلا کړو او دوی به په لوبو کې او په دې قسمه قسم ساتیریو باندې لګیا کړو. د دوی کار به مشغله وشوي
بس خواهشات موسیقي مزې کول چړچې کول او لوبې به جوړو انټرنیشنل سطح باندې به ټورنمنټونه وي د کرکټ په نوم باندې د فوټبال په نوم باندې مختلف قسم لوبې به لګیا وي مشغوله به وي مقابلې به وي ډرامې به وي ساتیري کې مسلمان لګیا وي موږ به څه کوو موږ به خپل کار یهودیان به څه کوي هغه به د امت په ناموس باندې تېری کوي د امت په عقیده به تېری کوي د امت په مالي سرچینو په اقتصاد باندې به تېری کوي د امت په اخلاقو باندې به تېری کوي هر طرف نه به یو تخریب روان وي د دوی دا تخریبي پلان به روان وي عملي کېږي به او بیا به تعمیري پلان دوی لري تعمیري پلان به دا وي چې دوی به د اسرائیل حکومت په دنیا باندې دا ځمکه به د دوی تر حکومت او دجال به مشتاق په دې پروتوکولونو یې څه وایي موږ مسلمانان په لوبو کې لګیا لازم دي خبره موضوع مې ده نن نړیواله موضوع ده تاسو تقریبا دا یو میاشت جاری وه په قطر کې یو د فوټبال لوبې روانې وې خبر شوې ده ټوله دنیا په دي فيفا په نوم باندې ورلد کپ کأس العالم عالمي جام مقابله په قطر باندې راځي او تقریبا یو میاشت دوام د دې میاشتې په 13 تاریخ باندې آخري مقابله فرانسه او ارجنټاین سره مخامخ او ارجنټاین وګټل د دې نه مخکې مراکش رسیدلی مراکش یې د فرانسې سره وجنګاوه او مراکش المغرب الماهر یو حیثران دی ټول دنیا مصروفه ټول عرب مصروفه ځوانان مشران کشران عرب او عجم حالت دا او خبرې دي پروګرامونه دي او سوري دي نارې دي جذبات دي د څه شي ټورنمنټ دا د فوټبال لوبې دي او یو مسلمان ملک المغرب په تاریخ کې وایي یو مسلمان ملک دا یو مسلمان دولت دا چې عالمي مقابلو ته ووتلو د چا سره وجنګېدلو د چا سره د فرانسې سره وجنګېدلو الله اکبر مسلمان ولی دومره کمکل شو مسلمان ولی هغه خپل رشد مسلمان ولی خپل عقل هغه ولی د لاسه ورکړو هوش ولی د لاسه هی مسلمان ته ولې دې نه خبرې دا لوبې زما استاد لپاره دا د یهودي پروتوکولونو برنامه ده ورځ په ورځ باندې عمل کیږي دا مقابله ده زمونږ قطر د 2012 کال نه تیاری راوړل د 2012 نه لس کال مسلسل لګیا څه کوي د فیفا ورلد کپ ته ځان قطر ځان ته مسلمان ځانته مسلمان لس کاله مسلسل لوی میدانونه لوبغالي په دې باندې په میلیارډونو پیسې خبرې څومره پیسې لګېدلې دي څومره پیسې لګېدلې دي 220 میلیارډ ډالر 220 میلیارډ د جعلي ډالر امریکي ډالر زموږونو د ټوله دنیا نه خلک روانه په یو لوبغالي کې څلوېښت زره پنځوس زره کسان سیل کوونکي مینوال به حاضر وو قطر په مخ د ځمکه باندې په تاریخ د لوبو کې د ټولو نه لوی مصرف چې شوی ده دا په پرون ورځ د فیفا د فوټبال په دې ورلډ کپ لوبه وشو زموږونو امت مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تاسو به خامخا یعنی یهودیان نصارا قدم په قدم تابعداري وکوي کوي د سمسارې او غار نه نوځي تاسو به نن ورځ مسلمانان د ټول دنیا نه کافران را جمع شول حیا دی وی جنس بازان راغلل زناکاران او لواتون کوونکي راغلل او د حیا
او د غیرت د ایمان دښمنان راغلل په عربي ځمکه باندې په جزیره العرب باندې د څه شي لوبې جوړې شوې د فوټبال لوبې مخلوط سیل نارینه او زنانه زما ورونو او لا دا خبره هم قدر کوله چې ما په دې کې ډېر زیات دعوت وچلول ځکه هلته دعوتي پروګرامونه مې جوړ کړي دي دعوتګران مې راغوښتي دي ذاکر نایک هم هلته لګیا ده خلکو ته د اسلام دعوت کوي فلان او فلان او په جوماتونو کې مې ښایسته اواز والا مؤذنین مقرر کړي دي تر څو دا کافران متاثره شي او ځای په ځای د قرآن عظیم شان تلاوتونه دي او د حدیث رسول صلی الله علیه وسلم د وحی لګېدلي دا قصې هم دي زما ورونو دا هغه د یهودیانو د پروتوکولونو هغه تعمیل ده چې سل کاله مخکې جوړ کړي دي نن ورځ عملي زندګي ته راسي زما ورونو 200 میلیارډ ډالر والله العظیم چې په دې ځمکه باندې ولګوي په نوم انسان به وګڼوي فقر او غربت په مکمل بنیاد به وباسي که کافر ده که مسلمان ده چېرته به وګی پاتې شي دا مسلمانان افریقا د لوږې نه مړه کېږي ماشومان د خوارځواکۍ نه مړه کېږي راشئ د افغانستان وږي وګورئ راشئ د برما غربت او مسلمانان وګورئ د فلسطین حالت وګورئ د حرمینو حالات وګورئ د چچنیا حالات وګورئ راشئ د چاینا د شرقي ترکستان د یغور د مسلمانانو حالات وګورئ راځي امیر د قطر د اسلام نماینده جوړ شوی ده 220 میلیارډ ډالر باندې ګیم دی بارا کې ولې دا به د یهودو لپاره استعمال حیا نه درځي انما المؤمنون اخوه مسلمانان دي په غربت باندې مبتلا دي او تر اسې 200 میلیارډ د ګیم لپاره د فوټبال لپاره الله اکبر الله فرمایي فلا اقتحم العقبه يقول اهلكت مالا لبدا واي جبرمان مال من مصرفكم الله فرمایي ايحسب ان لم يره احد فرمایي دا نه هیڅ نه لیدلای نه د لیدلای الم نجعل له عينين الله اذا استجي من دي ورته پیدا کړي ولسانا وشفتين دا شوند او دا ژبه چا ور کړي دا وهديناه النجدين او د جنت او د جهنم لار مې نه ورته خوندلې فلقتحم العقبه يا عقبين تیر نشو جنت دې ځان ونه رسولو مخکې چې کوم خندونه دي غونډۍ ولاړ دي جنت ته په دې باندې ورتیر نشو جنت محروم پاتې شو وما ادراك ما العقبه فك رقبه علماء آزاد ول دا د غونډۍ تیر نه دي جنت ته رسیدل دي اسیران آزاد کا خپل خويندې او میندې آزاد کا چې د دهریانو سره څوک په روسیا کې باندې دي څوک د فرعون وخت د امریکای سره باندې دي څوک د هندو سره دي څوک د دهری سره دي فلقتحم العقبه فك رقبه اي تميمه 200 میلیارډ ډالر مورونا مقصد مې دا ده دلته ما او تا تمیم نشته دلته امیر د قطر نه ده حاضر لیکن چې په هوش کې راشي مؤمنان مسلمانان زمونږ وظیفه دا نه ده زمونږ وظیفه الله راکړې ده کنتم خیر امه اخرجت للناس مونږ د انسانیت لپاره او انسانیت پر خیو د خلکو ته دوی د ظلم په خلاف باندې आवाज وکړي دوی د فحشا او دوی د شرک په خلاف باندې جهاد باندې مقابله وکړي امر بالمعروف ونهي عن المنكر كنتم خير امه سمعونو 200 میلیارډ او بیا خلکو ته وایي چې ما خو شراب بند کړی شراب دې بند کړی وو یوازې په لوغالو کې هغه د دې لپاره چې کدا د حیا قوم په دې کثیر تعداد په لکونو راسي او بیا په لوغالو کې شراب کې شامل نو بیا به دې نه لوی ګډوډي جوړيږي بیا شرابي خو زراور وي شرابي خو خپل مرداري د بدن مرداري بیا چي دې خبرې دا عاملان چې مسلمان شوي دي دا د یهودو نصارا او اجران چې مسلمان شوي دي په دې ملکونو باندې زمورونو بیا یهودي ته مشکل دي قطر عوام مسلمانان دي الحمدلله شاوخوا ټول عرب غیرتي قوم نه یوازې سیاسيون خو نه دي
یوازې د سیاست والا خو نه دي دا شراب دي چېرته په هوټلو کې چېرته په هر هوټل کې تاسو راشئ امارات ته خو دې الحمدلله دا جهاني تاجران نه دي په اماراتو کې په هر هوټل کې عام مفت شراب په قطر کې په هر ځای کې مفت شراب یوازې په لوبغاړو کې او بیا خلکو ته وایي موږ خو هم جنس بازان بند کړي هم جنس بازان نه دي بند شوي زما ورونو یوازې هغه ټاپه یې بنده کړې او د المان وزیر خارجه راغلی وه ښځه هغه د دې بې حیي شعار دلته ورته ښکاره کول راغلی وه همغه د هم جنس بازانو شعار یې دلته ورغلی او بیا یې احتجاجاً دې لوبغاړو چې د په خوړو باندې ګوتې ایښې وې چې دا مانه خندا ده پسې به تاسو څه موږ نه کړي یو هم جنس باز چاته وایي زما ورونو دا ذلیل قوم د دې قوم لوط نه نن ورځ دې کفارو د ټولو جرمونو تاریخي جرمونو نه دوی زیاته ترقي وکړله د قوم لوط چې هغه تاریخي مجرمان دي چې الله رب العالمین په یو عظیم عذاب باندې مبتلا کړي دي دغه نه هم دغه مجرمین چې دي زیات فاحش حیا دی وی د لوط علیه السلام قوم خو یوازې نر دي لپاره چې خاطر ګڼلو لیکن دا وایي چې ښځه وایي ښځې لپاره حیا هم جنس باز د دوی هغه شعار خو به درته معلوم وي تاسو په مقدس ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې د دوی هغه رنګونه ښکاره کول لیکن د امت چې دماغ خلاص شي هغه مخ چې یو څو رنګونه دي او اته قسمه رنګونه دي سره او شنه پټې سره او شنې او زیړې دا اته رنګونه چې دا دي هم جنس بازانو شعار او دا راغل دا هم جنس بازان دي پاک خوري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يخرج اليهود من جزيرة العرب العرب وما صيدا فلسقوم وما صيدا فلسقوم ترى هذا وقت پوری وفات نشو حبيب الله صلى الله عليه وسلم چې استرګي يخش ولې جزيرة العرب في واسد لا اله الا الله دين ټول اديان نن بیا دا فحشان وایي څه دي پاره ځکه چې د اسلام د کلتور نه دی نظم اورو زمکه دی ور باندې مردار دا چیرته نه هوټلې دا دې چیرته باندې کړي دي محفوظ کړي دي ته څه خبرې الته څه کیږي هغه فاحشه دي اروپا فاحشه دي دغه دي عربو دې غیرت من خزو ته ورغلي دي دوی اخلاق دلته راوړل شو دوی کلتور دلته راوړلو د فیفا په نوم باندې زموږ مقصد مې دا ده يهوديانو چې کوم پروتوکول جوړ کړی دا چې خصوصا عرب قوم به مونږ په موسیقا باندې مشغوله کوو په موسیقي او په ساز او سرود او په لوبو باندې په ورزشونو باندې به مصروف کوو دا 200 میلیارډ پیسې ولګوي او څومره مال د فتح کله چې د ازادي اخلي په 1900 کې 2.5 لکه نفس اوس زیات لري یو ملیون زموږ مقابله د چا سره مقابله وای تاریخي قوم د عربو المغرب المراکش د دې ټیم چې دا اما سیمی فاینل ته ووتل حیا دې وزن د خپل څخه وایي د افغانانو باندې سیمی فاینل ته ووتل نیمه فاینل دا تاریخ دا په لوبغالو کې به تکبیرونه وو الله اکبر الله اکبر الله اکبر څو شول ګول الله اکبر ګول دې څه شي تکبیر وایي تکبیر د صلاح الدین ایوبی تکبیر ده د خالد بن ولید تکبیر ده د علی جرار او کرار تکبیر ده یو رب دې فتح کړو په څنګه چیرته د مسلمانانو انتقام واخیستو په څنګه چیرته د خپل خور او مور د دې اشغالګرو نه خلاص کړو په څنګه زما ورونو زموږ په عقل باندې دوه شو دي امت په عقل باندې او یو لوی جذبې دا جنډې وې چې وایي په څه شي باندې خوشالي ګول وکړلو دا ګول خو نصره نه ده دا خو مورو غلبه نه ده غلبه خدا ده چې په قلم باندې ماته ورغله په تور باندې ماته ورغله په تمدن او په ټکنالوژي او په ترقی باندې ورغله مورو په علم باندې ماته ورغله
بتعليم ورکا په اخلاق باندې ورکا سیدا ملکونه ایران واخسته اخلاق ایران واخسته کلتور ایران واخسته عقیده ایران واخسته تعلیم او قلم او تور ایران واخسته او په فوتبال کې ورته دا اوس کامیابی ده زما ورونو تاسو په الله یقین وکړئ تاسو په الله یقین چې کله نه دا د شیطان لخر دا د دجال لخر د اسلام واحد حکومت خلافت اسلامی عثماني سقوط کړی ده ساقط کړی ده او امت دړې وړې ګرځولې ده په دې ملکونو په دې عربو باندې په دې خپلو مسلمانانو باندې عاملان او جیران تر نن ورځې پورې لګیا دي والله العظیم د یو یهودیانو او یو نصاراو برنامه د عملي کوي او لوبه یې راته جوړه کړې ده لکه پیشو چې د مونږک سره لوبه کوي پیشو هم کله کله موقع ورکوي مونږک ته چې هسې خو دې خورم راځه لږ ساعت تېری وکړو یا بادار راځي د غلام سره لوبه کوي او څه موقع ورکړي چې زندګي طبیعت خوشحاله وي داسې نه چې جګر خون شي داسې نه د بېهوشي نه رابیدار شي او ځان وپېژني چې زه خو غلام یم زه خو اجیر یم دا یهودیان دا مسلمانان چې پرون ورځ په قطر کې بله ورځ د کرکټ لوبې بله ورځ فلانکۍ لوبې زما ورونه د چا سره یې کوو د انګریزانو سره لوبې کوو برطانیې سره دې مسلمانانو 50,000 صاحبین به دلته په دې ګراوند کې به وو او په دې ورځ باندې به جنډې جګې کړې وې چا به د انګریز جنګ جوړه کړې وه چا به د فرانسې چا به د ایټالیې او چا د جرمني او چا د فلان او د فلان دا جنډې به جګولې دا څه حالت دی ولې موږ نه پېژنو دا حربي کافران ولې نه پېژنو مسلمان ولې دومره قافله شو یو وایي زه د جرمني د فوټبال چې کوم هغه د ټیم ده زه د هغه مینه وایم یو وایي زه د میسي مینه وایم یو وایي زه وایي رونالډو مینه وایم ډېر زیات خوند راکوي څه شو لا اله الا الله دی ولې ته برطانیه نه پېژنې برطانیه څوک ده دا لندن او د انګریز څوک ده د ده په جنډه باندې د صلیب نشان ده صلیب پېژنې صلیبي جنګونو نه خبر یې په صلیبي جنګونو کې دا سرلښکر و د انګریزانو 3 میلیونه دېرش لکه یوازې مسلمانان شهیدان شوي شاید یوازې مسلمانان 3 میلیونه شهیدان شوي دا هغه صلیبیان دي چې د مسلمانانو واحد خلافت چې امریکې ته به تهدید و یورپ ته تهدید و خلافت عثماني د استانبول د ترکیې خلافت ونړاوه فسادګر یې راجع کړل په همدې ملکونو کې راجع کړل او خلافت باندې ونړولو او بیا یې امت مسلمه د زناورو په پنجو کې ورکړله برطانیه راغله مصر فلسطین حرمین دا یې ټول اشغال کړل ایټالیا راغله لیبیا او افریقا او سومالي اشغال کړل او جرمني راغی خپل ملکونه یې وشکول فرانسه راغله لبنان او سوریا تونس او مراکش دا المغرب او الجزائر دا یې اشغال کړل زما ورونو انګریزان راغلل بر صغیر باندې د هندوستان په بر صغیر باندې نیمه وجه باندې حمله وکړله دړې وړې کړلې مسلمانانو هغه د حکومت ځایونه چې په سلونو کلونو باندې ما او تا ورباندې حکومت وکړي د عالمګیر باچا ځایونه هغه عالمګیر چې فتاواوې راته خاطرې فتاوای عالمګیري د علماو سره مینه وه علما به یې راجمع کول د اسلام کارنامې به یې کولې زما ورونو نن راځو د برطانیې سره د انګلند سره موږ مقابله کوو انګلند سره تا د هغه میلیونونو شهیدانو انتقام یې راخیستی ده د آزاد المغرب په دې مغرب باندې په دې مراکش باندې دې فرانسوي حمله کړې ده په میلیونونو خلک یې شهیدان کړي په عقلمنې مسلمانې عفیفې خوندې یې بېعزته کړي دي په ناموسونو یې تېری کړی ده هر څه یې ورنه قبضه کړي دي تر نن ورځې پورې په المغرب باندې امیر او وزیر د فرانسویانو په قرض دي باچایانو نوم یې هم څه دی محمد نوم باندې سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد السادس دا امیر د مغرب دا اول ورځ د خپل ټیم استقبال کولو
ځوان امیر ده ځوان باچا ده محمد السادس او دا ټیم را روان ده استقبالیه ده او ډېر غټه سطح باندې په سلطنتي اساس باندې لګیا ده او استقبالیه کوي او د هر یو لوبغاړي سره مور هم ده حیا دې وي د ځینو لوبغاړو سره ځوانې میندې وي حیا دې وي په خپلو سترګو مې لیدلی ده پرونه بله ورځ مې دا کلیپ لیدلی ده ژوندی مثال د زموږ احساسات نه دي والله العظیم په غاړو باندې سره مشهور سره کوي د دې مندو سره د دې ځوان سره کوي ځکه چې محمد السادس پلار د محرمې ده پلار یې نه ده یو عمید مقرر کړی ده د اروپایانو د فرانسې له طرف نه او دا د فرنچ په ساینس کې دا ځوانان چې وګورئ فرانسوي کټ ډېره فرانسوي سرونه فرانسوي والله العظیم که یوه علامه د مسلمان ښکاري په ظاهري قیافه باندې راځي وایي ځکه چې تاسو لوبه یو ځل د فرانسې نه وګټل دا خلک یې مسلمان الجزائر کې هم دې فرانسویان یو میلیون یوازې په الجزائر کې تکړه تکړه خلک یې شهیدان تر نن ورځې پورې لګیا دي هلته اجیال یو څو وخت مخکې اسلامي تنظیمونو د دوی په جمهوري اصولو باندې په ډیموکراتیکو اصولو باندې مکمل انتخابات په قاطع اکثریت باندې وګټله بیرته یې فوجان ورباندې راجع کړل حامیلان یې ورباندې راجع کړل او هغه یې ورختم کړل حکومت یې ورختم کړل ځکه چې فاجران دي لکه څنګه چې محمد مرسي رحمت الله علیه د دفاع فلسطین شهید په مصر کې حکومت وګټلو خو دا مصر اوس هم د برطانویانو مستعمره ده هغه محمد مرسي هغه زمری هغه ونیولو د هغو مینوال شهیدان کړل او دی جیل کې اوس د موته د زری حالت لیبیا کې ایټالویان راغلل او قتل عام کړی او زمری د صحرا عمر مختار دیو قاتلین یو سره مقابله کړو دوی مونږ ازادي حاصله ازادي نه حاصله ازادي مراکش حاصله کړې وای که قطر حاصله کړې وای کبي اسلامي ملکونه حاصله کړې وای نو والله العظیم انت به اوس عاملان و جيران نه وای انت به اسلامي قانون وو انت به حیا عملي وو انت به دیموکراسي او جمهوریت و نه وسمو دا ځوانان زما ورون مقصد مې دا ده زما عزتمند ورونو شباب طبقه ځوانان دې خبره ته متوجه کوم ای د امت ډېر قیمتي جوهره ای د امت هغه اساس او بنیاد ځان وپېژنه کنتم خیر امة اخرجت للناس ته د خپلو اسلافو د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې روان شه ته لاړ شه د علي رضی الله عنه سیرت وګوره هغه په ځواني کې هغه په هلکتوب کې هغه قهرماني کړې ده هغه د خیبر فاتح ده او هلک ده په دې وخت کې زما ورونو ما ورته دې لوبو دپاره یو پیدا دا لوبې به هله کوو چې کله امت د دې انتقام ما اخیستی وي نن ورځ د امت انتقام پاتې ده 3 میلیونه شهیدان په افغانستان کې د روسیانو دهریانو کمونستانو کړي دي زموږ والا نن ورځ دا کرملین پاتې ده امریکا پاتې ده دا انتقام دلته که الله پاک مات کړی دي دلته یې هډوکي وراسته شوي دي الحمدلله قبرستان کې جوړ شوی ده خو غذا یې پاتې ده انتقام د پرېښولو د خپلو کڼو بورو یتیمانو والله العظیم تر څو پورې چې امت مسلمان خصوصا د افغانستان بچی ژوندی وي خدای قسم لکه د انتقام تر څو پورې چې خاورو ته نه وي هلته بیا خان دو زمو صلاح الدین ایوبی رحمه الله چا ورته ویلې لما لا تضحك ولې نه خاندې یا صلاح ولې نه خاندې هغه وایي ولې به وخاندم ورونه مې اسیران دي او مسجد اقصی د یهودو سره بندي ده څنګه وخاندم څنګه به وخاندم نن ورځ موږ کوم څه شي خانه یو د یهودیانو جنډه نیولې یو د برتانیې جنډه نیولې بل د ارجنټاین نیولې وي ارجنټاین څوک ده الله اکبر امیر د قطر تمیم رازي چپنه د عزت توره چپنه چې د سرو زرو کارو باندې شوې ده دا یې ور واچوله چاته د ارجنټاین چې کوم د ټیم مشر ده میسي په نوم باندې او د میسي هغه لاس وګورئ په دې باندې هغه دغونه دي د دجال علامې دي او یو علامه یوه سترګه د دجال ده دا ټول لاس یې داغ داغ کړی ده ډک کړی ده او امیر د قطر راځي دا غیرت د عربو دا راخلي او د یهودي او د صلیبي ته یې وراچوي دا د مسلمانانو حالت شو دا حالت ته زما او ستا
ځکه چې د څو خو د ورلډ فوټبال ګیم وکړي زما ورونو زموږ ستاسو دا کار نوجوان به ځان ته مراهق نه وایي شبابان چې تعلیم ویلی ده تعلیم کړی ده د 18 کلنۍ نه کم دې خلکو ته څه وایي ټینیج وایي ټینیج معنی مراهقه دا معنی چې څه کوې کوه ته د قانون لاندې نه دا د منافقینو دا د شیطان د متبعینو مذهب ده دا د اسلام او د مسلمانانو دین او مذهب نه ده که ځان له سوچه مسلمان جوړوې نو تاریخ وګوره ابو جهل چا مجبور کړی ده معاذ او معوذ دا دوه هلکان دي نابالغه یو صحابي وایي ایمان ته راغلل چې ای فلان قیا ابو جهل کوم ده وایي ما ورته وخندل تاسې څه کوئ وایي والله چې راویښه یې تر څو وایي نه پرېږدو چې سړی قلم کړی معاذ او معوذ ابن عفراء یا عفراء بي زامن دي هلکان دي ابو جهل دې ځان ته ورسولو دا لوی فرعون وخت را څملولو او د ټولو نه کمزوری صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورغی سر مسلمانانو هلکانو کارنامې کړي اسامه رضی الله عنه هلک ده ټینیج ده 18 کاله عمر نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړی په لویه غزا باندې په داسې غزا باندې چې د دې غزا مجاهدین ابو بکر غوندې شخصیت ده د عمر فاروق غوندې شخصیت ده د مجاهدینو اسامه ابن زید محمد بن قاسم چې دلته راغلی ده او دا سند فتح کړی ده او دا پیشخیمه زما وسته د مسلمانانو جوړ شوی ده الحمدلله مسلمانانو د مسلمانانو د ښځو د ناموس پوښتنه یې کړې ده د هندوانو شکست شان و شوکت یې مات کړی ده زما ورو څه وکړو محمد بن قاسم ولس کلن بلکې هلک ولس کلن و ورونو دې کې دا خبره نشته مسلمان ځوان به کار کوي پرېږدئ دا لهو پرېږدئ دا کرکټ او دا فوټبال والله العظیم که د ورزش مخالف یم ورزش د مسلمان دپاره ضروري ده المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف خو د بادار سره به مقابله نه کوي ځان د غلامي نه خلاص کړه بیا د بادار سره ریس ولګوه مقابله وکړه د مسلمانانو غم وخوره صلاح ولې نه خاندي ولې به ورونه مې بندیان دي هلته ورونه نن ورځ زما خویندې سمیه ډېرې سمیه یا امریکې سره بندیان تاسو وګورئ شرقي ترکستان یهود مسلمانان په زراو باندې په زراو برما وګورئ کله به انتقام زما ورونو د دې خبرو وخت نه ده میسي مه یادوئ میسي او فاحش ده دا د اسلام دښمن ده رونالډو صلیبي ده دا حربي کافر ده دوی سره به مقابله نه کوو خپل منځ کې بیا مقابلې لوبې به هلته کوو چې کله مو زړونه یخ شوي وي صلاح الدین رضی الله عنه صلاح الدین رحمه الله چا ورته وویلې خبره راغواړم بخښنه غواړم دا مې د زړه یو درد ده په حیث یو ادنا مسلمان د خپل درد وباسم تر څو دا ځوانان راویښ کړمه چې د امت مسلمه ځوانانو ما او تا نمونې لرو ما او تا د رسول الله په صحابه کرامو کې قهرمانان لرو د میسیان او میسیان دا فرانسویان او د امریکایان زما او ستا نمونې نه دي صلاح الدین ایوبي ته چا وویل چې د کرک حاکم د فرنګیانو امیر او سرلښکر ارناط لعنت الله علیه هغه وعده خلافي کړې ده صلح یې ماته کړې ده غدر یې کړی ده او د حجاجو په قافله باندې د مسلمانانو د حاجیانو په قافله باندې شهیدان کړي دي ښځې یرغمل کړي دي مالونه یې لوټ کړي دي ماشومان او سپینګري شهیدان کړي دي او بیا ارناط د مسلمانانو ته ویلې چې مسلمانانو وایي اوس هغه د ستاسې محمد تم چغه کړه چې تاسې رانه خلاص کړي محمد تم چغه کوي چې خلاص وکړي په دې شعار باندې د دې قتل عام دا خبره صلاح الدین ایوبي دي صلاح الدین ایوبي غمجن ده ژاړي او رب العالمین ته په سوال وزارې ده ای ربا ماته اجازه وکړه چې زه د ستا د امت د ستا له طرف نه نیابت وکړم او د دوی دفاع وکړم یا رب اذن لي د دې خبرې امر راته وکړه د دې اجازه راته وکړه ان ادافع عن حبیبي چې د ستا د حبیب نه دفاع وکړم او ژاړي یو لښکر تیار
یو لخر دی لخر خپل مجاهدینو ته دا قائد دا مرد میدان دا قهرمان صلاح الدین ایوبی تقریر کوي اے خلکو ارناط د فرنګیانو امیر د مسلمانانو په قافلو باندې حمله کړې ده د دوی بې عزتي یې کړې ده د دوی په ناموس تېری کړی دوی شهیدان کړي دي د دوی هر څه یې لوټلي دي او بیا یې د خلکو ته ویلي دي چې اوس مو محمد ته غاږ کوي چې ځان خلاص وکړي اے خلکو زه خو هغه څوک یم چې د محمد رسول الله دپاره د خپل سر نه تېر شوی یم او فدا یم د الله د رسول دپاره که په تاسو کې څوک داسې وي راپسې شئ راځئ ټولو په یو وخت باندې چیغه وکړه الله اکبر كلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ټول د رسول الله دپاره فدایان او یو لوی جنګ لوی جنګ د حطین په نوم باندې حطین تاریخ اسلام کې رسول د حطین معرکه حطین جګړه د صلاح الدین ایوبي د صلیبیانو سره نو د صلیبیانو شکست ورکړ شوکت فاش هر څه ور ختم کړل په زراو بردار شول او د ډیرو مسلمانانو په شهادتونو باندې یخ شول او په دې کې ارناط بندي شو ارناط خبيث هغه خپل اسیر ده او صلاح الدین قسم کړی و چې کله هم زور باندې برلاسی شم چې وژنم به یې زه به یې وژنم والله که یې بل چا ته پرېږدم راویې غوښتلو د صلاح الدین ایوبي خیمې ته مرد میدان ته حاضر کړو اے خبیثه یا ارناطه هغه ته وې چې دا خبره دې کړې قولوا لمحمدکم دا تا ویلي دي او ما ویلي دي په داسې حال کې چې توره یې راباسلې ده مخکې ده او ولاړ ده تا ویلي دي وایو ما ویلي دي چې یو آن واحد کې سر د نبي سنین جدا کړلو او انتقام یې واخیستلو د چا نه حبیب الله صلی الله علیه وسلم نن ورځ زما ورونو امت مسلمه چغې وهي ای د افغانستان غیور ملته متفق او متحد شئ د ټول دنیا د کفر لپاره عزم وکړه ځوانانو ولګېږئ خپل طاقت مصرف کړه د دې ځواني پوښتنه به درنه کېږي وعن شبابه فيما افناه ځواني دې په څه کې ولګوله فیسبوکونه دي ویډیوګانې دي کرکټ دي فیفا ورلډ کپ دي ورونو دې په دې پیدا شوي دا جنډې څه دي چې ما ورته په دې لوبې کې اوچتې کړي دي دا به په یو وخت کې راځي اخري خبره کوم ملحمه کبرا راځي عظیم الشان مقابله راځي یو ورځ د سترګې په لاره الله دې زر راولي الله دې زر راولي الله دې موږ هم په هغه ادنا عسکرو مجاهدینو د مسلمانانو په حساب کې الله خو دې موږ نه محروموي که دغه زموږ حال وي کېدای شي که مهدي راغللو او ووایي چې تاسې اهلیت نه لرئ زما د خیرو تاسې به نه شاملېږئ ځکه په زړه کې مو ایمان او جذبه د جهاد نه وه د کفر نه د انتقام نه وه د اسلام د دفاع نه وه د محمد رسول الله دفاع نه وه تاسې مه راځئ زما په لښکر کې په ډېر افسوس وي داسې یو مقابله به دا انګریزان دا حربي کافر زما ورونو دا به د اتیاوو جنګونو لاندې د دوی به یو دجالي ائتلاف او اتحاد لکه پرون ورځې چې په افغانستان باندې دجالي او فرعوني او ظالمانه ائتلاف جوړ کړی و الله تړ وړي الحمدلله الحمدلله الله رب العالمین دی افغانستان د هر قسم مصیبت نه خلاص رب العالمین لکه څنګه چې د دې پلیتو کافرانو مشرکانو هم جنس بازانو نه خلاص کړلو شرابیانو روایتیانو نه خلاص کړلو الله رب العالمین دی د دوی د ټولو دسیسونو افغانستان ته او امت ته حفاظت ورکړي الله دې دوی دا دسیسې چې د اسلام په خلاف باندې په هر شعبه کې اچولې دي الله دې دا دسیسې تسنس کړي اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا او کیږي ان شاء الله دا ویني په داسې راځي والله کم داسې راشي امتحانات پر راځي امته صبر وکړو نو اتیا جنډې وي هر جنډې نو لاندې به 12,000 لښکر وي 12,000 لښکر تقریبا 10 یا 12 لکه لښکر راځي او دا به لا اله الا الله د محمد رسول الله په خلاف باندې وي دا به د مکې په خلاف وي نورو مقابله په شام کې وي د حلب په څنګ کې داود ورته وایي په دې ځای کې ملحمه کبرا به وي یو طرف ته به رحمان لښکر وي د مهدي د امارت لاندې او بل طرف ته به شیطان لښکر وي دا صلیبیان او دا یهودیان او صهیونستان به یې بدرګه کوي الحمدلله دا مقابله
جاء الحق وزهق الباطل. اسلام به توحید به لا اله الا الله.